د لندن په څنډو کې لدی دروازې د پاکستان په لاهور کې د یو رنځور درملنه کې مرسته کیږي. تابلیت پلاس ډاکټر له هغه ځای د انټرنیټ په مرسته د روغتون په بیړنۍ خونه کې د کورونا ناروغان ورخي. په پاکستان کې روغتونونه د ناروغانو په درملنه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې سافټویر په مرسته دوی د ناروغانو حالات ورسره شریکوي. ډاکټر اختر د بریتانیا په دې سیمه کې د کووډ 19 ناروغانو د درملنې چارو مشري کوله. اوس غواړي خپل تجربې په هغه هیواد کې وکاروي چې دای پکې زیږیدلی دی. موږ پر هغو روغتیايي خدماتونو ډیر ویاړو چې دلته وړاندې کوو. زمنګ د طبي او نورو اړیکو لمخې دا زمنګ لپاره ډیر مهمه و چې په پاکستان کې خپل همکارانو او د هغه ځای له خلکو سره مرسته وکړو. دا سافټویر د لندن میشت ډاکټر جوړ کړی چې د انټرنیټ لارې د طبي لارښوونو لپاره ګڼ پروګرامونه هم جوړ کړي دي. د دې سافټویر لارې ډاکټران لدی ځای په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو ته سلا مشورې ورکوي. موږ هم رسرچینې نه لرو چې د خدماتونو تشپرې راډک کړو. نو که هر څوک له برتانیا ځانګړي مهارتونه ولري پاکستان کې به ښه هرکلی کیږي. کوټن ارڅوم روي واغځای کې چې ډاکټر او ناروغ په یو ژبه خبره کولای شي د انټرنیټ لارې پول جوړېدای شي. په پاکستان کې روغتونونه تر سخت فشار لاندې دي. داسې ښکارېده چې دا 13 میاشت بعد د ټولبندیز لری کېدو وروسته روغتونونه له ناروغانو ډک شي. خو د تیرو څو اونیو پر مهال په ځینو لویو ښارونو کې روغتونونو ته د ناروغانو وړل د پام وړ کم شوي دي. دلیل یې ډاکټرانو ته روښانه نه دی او نه پوهیږي چې ټولبندیز د ناروغانو شمیر کم کړی او که خلک له ډېرې ویرې روغتونونو ته د درملنې لپاره نه ځي. دوی شونتیاوې شته. لومړی دا چې ناروغان او کورنۍ ویریږي روغتون ته نه راځي او خپل د درملنې هڅه کوي. او بل شونتیا بیا دا ده چې د پیښو شمیر راکم شوی دی. په پاکستان کې د ثبت شویو مړینو شمیر د بریتانیا پرتله ډیر کم دی. هغه ډاکټران چې د انټرنیټ لارې د ناروغانو په درملنه کې برخه لري تمه کوي چې د دواړو هیوادونو د خلکو د ژوند په ژغورلو کې به ونډه واخلي.